غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو 80 سرداران مردار شوي وو او 80 تنه قیدیان جوړ کړی شوي. هغه 80 تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شوه، هغې عذاب کړی شو. خو په 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه السلام نه دا بدل اخلو. نو 3 کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیه السلام په 3 کال د هجرت باندې د مکې کفارو مشوره وکړله چېرته نبی علیه السلام او د هغه په ملګرو باندې حمله کوي او کوم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه یې هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و. لکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ور وکړ، باندې روغ کال د غم تېر شو. دغه کوم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بدسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړو. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 700 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه وو، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستل او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو، قتل شوي وو، د هغې یاد به تازه کوي. نو ټایم په ټایم په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکی مشر یې وژلی، پلانکی مشر یې وژلی، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي او دارنګې خو د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه. د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دې وې زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ نه ځم. او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر ابو سفیان د هغه ښځه وه ده. نو ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې زه به در سره ضرور ځم، زه پاتې کېږم نه چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کړم. دې هندي وې دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسانو لښکر روان شو. د نبي علیه السلام تر عباس رضی الله عنه دی په مکه کې پټ مسلمان شو، چاته پته نه وه. ده چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کېږي که نه، نو غلی غونته خط ولیکو. خط یې ولیکو او 2 تنو له یې ورکړو، دا نبي علیه السلام ته په منډه ورسوئ. چې په 3 ورځو کې دننه دا خط ورته تاسو نبي علیه السلام ته رسولی. په خط کې نبي علیه السلام ته دا ولیکل وی ابو سفیان لښکر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډک دي او د ځان سره ښځې او بچې هم روان کړي دي، ښځې او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دوی قسمونه کړي دي چې ګورئ مسلمانان روغ نه پرېږدو، وی ځان هم وژني او تاسو هم قتل کوي. ګورئ د ځان حفاظت وکړه. نبي علیه السلام ته د مکې نه پټ دا خبر ولېږو. هلته چې نبي علیه السلام ته دا خط ورسېدو، نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل د مدینې منورې نه ګیر چاپېره سیکورټي واچوئ، ډېر چاپېره کسان کېنئ او د جمعې شپه وه په مسجد نبوي په دروازه باندې کسان ودرېدل د نبي علیه السلام د حفاظت لپاره. شپه تېره شوه، سهار شو چې کله د جمعې مونځ وشو که نه، د نبي علیه السلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو. وی تاسو خبر یئ چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده، 3000 خلک را روان دی، د اسلحې ډک دي، څه وکړو؟ ماله مشوره راکړئ. د خپلو صحابه کرامو سره یې څه وکړه؟ مشوره وکړه. کوم مشران صحابه کرام چې وو هغې ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو، مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو. بار به راشي ناست به یا به ستړي شي واپس به ځي او که مدینې منورې ته رادننه شو نو موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو، ښکته به سره موږ په تورو لګیا یو، د کورونو نه به یې زنانه په غربو، ماشومان به په غربو ولي، یا به بار ناسي واپس به لاړ چې په مدینه منورې حمله وکړه موږ سره به دلته وجنګېږو. کبار صحابه کرام، مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره وه.
په دې کې د منافقینو کوم سردار چې د عبدالله بن ابي بن سلول دی په ظاهر کې مسلمانو کنه دی خيار او تجربه کار او نبی رسول الله په دغه مشوره واخلي تاسو عبدالله بن ابي بن سلول مشوره وکړه د الله پیغمبر زما زړه تجربه ده چې کله هم د مدینه منورې نه بار ته په دشمن پسې وته یو موږ نقصان هم کړي موږ بار خاطر ورځ باندې مونږ چې موږ په مدینه منورې نه په دشمن پسې بار ته وته او چې کله دشمن په موږ باندې حمله کړې مدینه منورې ته راغله ده بیا زموږ دروغ نه دی زما تجربه ده او مشوره مې ده چې د مدینه منورې نه نوځو او دا مشوره ورکړه په مدینه منوره باندې موږ حمله وکړه کنه بیا ښکته به ورسره موږ جنګېږو په تور باندې د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي نو بس تیت تربیت تر شو به تفصیل لاړ به شي د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بهر ته نه وځو دا نبي علیه السلام رایې کوم وه چې کوم نوجوانان هلکانو که نه نوجوانان صحابه کرامو د هغوی جذبه زیاته وه او کوم صحابه کرام چې په جنګ بدر کې نو شریک شوي که نه د هغې جذبه زیاته وه ځکه چې هغې په جنګ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل د هغې لویې مرتبه یې راولېږله او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایلو چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغې ته مړه مه وایه بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم يرزقون دا الله په نظر له رزق هم ورکېږي دوی ته مړه مه وایه د هغې شهدا هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو او د هغې د اصرار کوي نه د الله پاک پیغمبره د مدینې منورې نه وځو مونږ د مدینې منورې نه وځو مونږ په مدینه منورې کې د ښځو سره نه کښېنو هغوی به په مونږ باندې حمله کوي مونږ ورته ناست یو نه مونږ وځو او مشوره وکړئ د الله پاک پیغمبره کفار ته اوس که نه نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو نو که مونږ شهیدان شو هم زموږ دپاره بهتر ده غوره ده او که ژوندي پاتې شو فتح مونږ ته هم غوره ده خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی زموږ دپاره خو په دواړو کې فایده ده یا به غازیان شو فتح به مومو یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی لوی مقامونه به راکړي نوجوان صحابه کرام چې حتی تر دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وکړو بیا قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بهر تلې ما جنګېدلی دی زه دا پورې ډوډۍ نه خورم بل صحابي نه پاڅېدو د الله پاکه پیغمبره موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه پرېږده چې موږ بهر وځو جنګ وکړو شهیدان شو چې الله راله جنت راکړي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وي ټیک ده خو د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة وسلام د خپل یو خوب بیان کړو ما خوب لیدلی دی ما مضبوطې دوه زغرې اچولي دي خوب مې لیدلی دی او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپله توره داسې تاو کړم که نه نو د دې مخکې حصه ماته شي او بیا چې دوباره توره تاو کړم که نه نو د هغې مخکې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي دوباره هغې مخکې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کړم مخکې حصه ماته شي یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي او چې بیا توره تاو کړم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي معنی اخري فتحه به مسلمانان وکړي صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر خو شهادت دی که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو ته ولې موږ بهر ته نه پرېږدې نبي علیه السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل نبي علیه السلام خاموشه ناست و بس کور ته دننه شو چې کور ته دننه شوه او د کور نه راووت دوه زغرې اچولې وې دوه زغرې اچولې وې توره یې په لاس کې نیولې ده مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو دی ګوره نبي علیه السلام خو خفه کړه مونږ یو وایي چې داسې کوو بل وایي چې داسې کوو د نبي علیه الصلاة وسلام باندې وحی نازلېږي او د هغه خبرې ته مونږ اړخوت کېنښودو خو څوک وایي مدینې نه وځو څوک وایي د مدینې نه نه وځو په کار مونږ نه دا وه چې مونږ ویل چې د الله پاکه پیغمبره چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو مونږ د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو خپلې مشورې خو ورکولې نو نبي علیه السلام خفه شو نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې موږ خپلې مشورې ورکړو نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو د هغې ورته ویل د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه نه وځو دلته به جنګ وکړو خو ته پرې خفه یې مونږ نه وځو دلته به جنګ وکړو څنګه چې ستا خوښوي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي تر هغې پورې نه دي تر څو چې یې جنګ نه کړی بس اوس ما اسلحه اچولې ده اوس به ځو جنګ له اوس پاتې کېږو